د مینې منکره جینۍ. دوستانو یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د توتانو 2-3 دانې خولې ته واچولې، د چایو غړپ یې پسې وکړ، بیا یې د تسبو 2-3 دانې واړولې، وی ویل ملک صاحب ګل خان هم یوه پیغله لور لري او جمروز هم زلمی زوی لري. زه خو وایم د دښمنۍ له منځه وړلو لپاره باید خیخي وکړئ. مرکه کې ناستو خلکو یو بل ته وکتل. ملک صاحب وویل خبره خو دې ښه وکړه، که د جمروز او ګل خان خوښه وي دعا به پرې وکړو. خو خیبر یې په خوله کې لاړې ور وچې کړې، وی ویل مونږ خو ستاسو د لاس دسمال نه یو چې خپل لاسونه په مونږ راپاک کړئ. ملا صاحب تاسو خو علم لرئ، له تاسو مې دا تمه نه وه. ملا جمروز ته مخ ور واړو، ورته یې وویل جمروزه زوی دې اوس د ملک صاحب په شمول د غونډې له پرېکړې سرغړونه کوي. خیبر وویل تاسو ته احترام لرم، خو حق ته باید حق وویل شي. خو پلار یې خبره ورلنډه کړه، ورته یې وویل دا خو ته یې چې ستا پلار به یې هم مني. خیبر وویل خو پلار. جمروز ملا ته مخ کړ، ملا صاحب دعا پرې وکړه، زما خوښه ده. ناستو خلکو ګل خان ته مخ کړ چې ستا څه رایه ده. ګل خان وویل لور د پردي کور لپاره وي، زه به څه ووایم. خیبر وویل ګل خان کاکا لور دې ده، خپله وینه دې ده، بیا زه هم نه یم راضي، ته هم له خپلې لور څخه پوښتنه وکړه. ناستو خلکو ټولو مړه مړه وخندل. جمروز په غوسه وویل د بې پدره زویه له خور او لور څخه چا پوښتنه کړې، زه پاسه چې ودې شرمولم. خیبر پاسېدو خو په تلو کې وویل زه په دې واده نه یم راضي، زه به د خپلې خوښې واده کوم. پلار یې موسکی شو، بیا یې وویل د ساده بچیه دا د ناستې غونډې په مشوره وکړه، دویمه ښځه بیا په خپله خوښه کوه که نه، ته چا نیولی یې؟ ملا ورغبرګه کړه د 4 حق خو لرې که نه، 3 چانسه دې پاتې دي. ټول په خندا شول. ملا لاسونه لپه کړل، د خیر غوښتنه یې وکړه. ملا صاحب وویل چې واده یې څو نظر وشي ښه به زه کوي چې بیا کومه ستونزه پیدا نه شي. جمروز او ګل خان یو بل ته غاړې وتل او د میاشتې پای د واده نیټه کېښوده. جمروز د انګړ له دروازې لا نه ور راننوتی چې غږ یې وکړ ښځې وښځې راشه چې زوی ته مو دسمال راوړو. ګل خان هم چې کور ته راغی لا دمۍ نه وه کړې چې ښځې ترې وپوښتل فیصله مو په څه تمامه شوه. ګل خان د اوبو ډک ګیلاس بیرته کېښودو، له یو څو ډسویلي وروسته یې وویل د ګلالۍ دسمال مې ورکړو. د ګلالۍ د دروازې شاته ستوني کې ساه ونښته، پښو یې سستي وکړه، ځای په ځای کېناسته، زړه کې جوړه بادشاهي ونړېده. د مور په موبایل کې لیکلی میسج نیم پاتې شو، په خپلو کړو وعدو پښیمانه وه، بیا د میسج په پوره کولو بوخته شوه. لیکلي وو مینه در سره لرم، دې سره یې د نون ټکی ور اضافه کړ او وی لیکل مینه در سره نه لرم. د لیږلو بټنه یې ووهله او په پټه خوله یې په خپل نیمګړي قسمت ښه وژړل. مننه کوم دوستانو چې دا کیسه مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، د الله په امان.